د مس عینک کان په اړه پر طالبانو د امرالله صالح ګزار وایي چینایان کار نه پیل کوي، هسې ډرامه روانه ده. دا چې طالبانو څه ویلي نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمهوري نظام لومړی مرستیال امرالله صالح وایي تر څو چې طالبان په افغانستان کې واکمن وي د مس عینک کان د استخراج چارې نشي پیل کېدای. نوموړی ادعا کوي چې طالبان د مس عینک کان د کار پیلېدو په اړه پروپاګند کوي چې خلکو ته یو ډول ذهني تسکین ورکړی. هغه وایي د طالبانو او چینایي اړخ ترمنځ محرومو اسنادو او مکالمو ته یې لاسرسی پیدا کړی او ښایي چې د مس عینک د استخراج عملي کار نه دی پیل شوی، بلکې یوازې د 8 کیلومتره سړک د پخېدو چارې پیل شوي دي. طالبانو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې اعلان کړی و چې د مس عینک د استخراج کار پیل کړی دی. صالح زیاتوي په اړه د طالبانو او چینایي اړخ خبرې ډېرې مبهمې دي او یوازې په 2015 یا له هغه وروسته کلونو کې د کان د استخراج لپاره د وسایطو راوړلو اټکل موجود دی. طالبان ویلي و چې د قرارداد له مخې به چین په لومړي پړاو کې نږدې 3 میلیارده ډالر پانګونه کوي او وروسته به 15 میلیاردو ته رسوي. امرالله صالح پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د عینک مس د کان استخراج په ځینو نورو فکتورونو پورې اړه لري چې یو یې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تړون ابتدا دی چې د مشروع دولت د نشتون له امله ځنډېدلی دی. هغه همدارنګه ادعا کوي چې طالبان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د قانونو د تړونونو اعلامیې خپروي، خو زیاتره وخت بهرني قراردادیان نه وي یا ځان غلی کوي او له دې درکه د طالبانو عاید په کال کې تر 150 میلیونو ډالرو نه رسیږي. طالبان بیا وایي پخواني چارواکي د افغانستان پرمختګ نشي زغملی نو ځکه داسې پروپاګند نشروي. مس عینک کان له پلازمینې کابل 3 کیلومتره لرې په لوګر ولایت کې دی چې مساحت 800 کیلومتره مربع اټکل شوی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.